حنین په غزا کې ډېر غنیمتونه ونیولې شو او نبی صلی الله علیه وسلم هغه مسلمانانو ته ورکړه چې نوي مسلمانان شوي وو دې دپاره چې دوی په اسلام باندې مضبوط شي. نو انصار صحابه چې کوم وو هغه انصار چې په مدینه کې اوسېدل نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه ورته هجرت وکړه او دغه انصارو له ځای ورکړه دغه انصارو تایید وکړه دې انصارو له هېڅ شی ورنکړه په دې غنیمت کې. طبیعتي خبره دا ده چې څوک د چا ملګرتیا وکړي او هغه ورته بیا ونه ګوري نو د هغې په زړه کې داسې ګیله او خفګان راځي. نو انصار صحابه د حنین په دې غزا کې داسې خبرې اترې شروع کړلې او داسې یې ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم له ځای موږ ورکړی دی محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جنګونه موږ کړي دي او زمونږ د تورو نه اینې ساسي او نبی صلی الله علیه وسلم مالونه دي نورو خلکو ته ورکوي. ګنې انصار صحابه به د مال وږي نه وو او نه د مال لپاره جهادونه کول او د مال لپاره د نبي صلی ملګرتیا نه وکړلې خو هسې داسې ګیلې وکړله. دا خبرې سعد رضی الله عنه واورېدلې چې دا د انصارو مشر و. سعد رضی الله عنه راغی او نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله تا دې خلکو له ډېر مالونه ورکړه خو لیکن انصارو له دې څه ورنکړه. نبی صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه ته ویلې چې سعد ته ولې داسې خبره کوې. سعد رضی الله عنه ویلې چې یا رسول الله دا خبره زه نه کوم دا زما دا قوم کوي انصار دا خبره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ای سعد فاجمع لقومک قوم در راټول کړه. وی سعد رضی الله عنه وته او کوم چې انصار ملګري وو د مدینې کسانو مهاجر نه وو دا یې راټول کړل لږ لږ مهاجر هم راغلل لیکن اکثر یې ته ویستل دا ټول چې کله راټول کړلو سعد رضی الله عنه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله لقد اجتمع لك هذا الحي من الانصار یا رسول الله انصار راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم راغی دې انصارو ته کېناسته نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې او د هغې نه پسې ویلې چې یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګیه ما ته ستاسو د طرف نه داسې داسې خبرې را رسېدلې دي چې تاسو داسې داسې خبرې کوئ. وی دې انصارو صحابو سرونه ښکته کړل او دوی په ژړا شو. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ویلې چې ای انصارو تاسو ګمراهان وئ الله درته هدایت وکړو تاسو فقرا غریبانان وئ الله مالدار کړئ ستاسو اختلافاتو الله رب العالمین ستاسو وحدت جوړ کړ. اوس او خزرج د دې دوه قبیلو په مابین کې سخته دښمني وه خو لیکن دوی الله جوړ کړل په اسلام باندې. دا خبرې نبی صلی الله علیه وسلم کولې انصار صحابو دا سرونه ښکته کړي وو جړلې. نبی صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویلې چې الا تجیبوني تاسو ولې جواب نه راکوئ سرونه ښکته کړي دو جواب نه راکوئ. وی دې انصار صحابو په یو دم باندې ولې سرونه راجکړلې ویلې چې بماذا نجيبك یا رسول الله ای د الله رسول الله به تاسو څه جواب ویو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې انصارو تاسو عزتمن خلک یوئ لو شئتم لقلتم کس چې تاسو خوښه وي او خبرې هم کولې نو ډېرې خبرې به هم کړې وي او داسې رښتینې خبرې به هم کړې وي چې خبرې به تاسو هم رښتینې کړې وي او د نورو خلکو هم ستاسو تصدیق کړی وي تاسو به داسې خبرې کړې وي خو لیکن تاسو عزتمند وئ تاسو څه نه وئ. تاسو ما ته داسې ویلی شو چې آتیتنا مکذبا فصدقناک ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د مکې نه د خلکو راوشړلې خلکو ستا تکذیب کو فصدقنا موږ ستا تصدیق وکړو. دا خبره تاسو ما ته وشوه کوله ومخذولا فنصرناک ای نبي د خلکو تفریح یې وې تا ستا مدد موږ وکړو په دې مدینه کې هم ته له ځای درکړو د مکې نه ته مشرکانو راوشړلې او په دې مکه کې دله موږ ځای درکړو جنګونه ستا په ملګرتیا کې موږ وکړو تورې موږ استعمال کړې او نن ته مالونه بل چاله ورکې هغه خلکو له ورکې چې نوي راغلي دي هغو له مالونه ورکې او موږ ته نه ګورې. تاسو دا خبره شوه کولې لو شئتم لقلتم ای انصارو که چېرې تاسې غوښتلې تاسو به ډېرې خبرې کړې وې. بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم ویلې انصارو ژړلې ورته ویلې الا ترضون یا معشر الانصار تهبوا الناس بالشاة والبعير وترجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم وی سباب خلق ګړې او بزي خپل کورونو ته بیبي او تاسو به د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته بوځئ. وی دې صحابو صف وجړلې او دومره وجړلې فاخذلوا لحاهم په دې ګیرو مبارکو باندې به دا اوښکې رالیدلې او دا ګیرې ورله لمدې کړلې. وی دومره دې انصارو وجړلې
او بیا ویل چې یا رسول الله من ستا په تقسیم باندې راضي یو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیا قناعت هم ورکړ چې ما دا مالونه دي خلکو له ځکه ورکړي دي چې دوی نوي مسلمانان دي ځکه مې له مالونه ورکړه ووکلتکم الی اسلامکم تاسو مې د خپل اسلام ته پرېښودلی ستاسو لپاره اسلام بس دی. وایي سبا به خلک ګډې بځي خپلو کورونو ته به او یې انصارو تاسو مدینې منورې ته محمد صلی الله علیه وسلم بوځئ. وایي انصارو ډېر وژړل او بیا ویلې چې رسول الله موږ ستا په فیصله باندې راضي یو. نبی صلی الله علیه وسلم ویل اللهم یا الله په انصارو باندې رحم وکړي، یا الله د انصارو په بچو باندې رحم وکړي، یا الله د انصارو د بچو په بچو باندې رحم وکړي. دا دعاګانې ورته وکړلې. انصار په څه باندې خوشحاله شو؟ انصار په مالونو باندې خوشحاله نه شو، انصار په دې باندې خوشحاله شو چې سبب محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته بیو.